راغلی یم د سونی د ګولډ د ټولو نه غټ بازار ته کوم ته چې ویلی شي اندرشیر. دا د اندرشیر بازار دی او بل درته دا ویل غواړم چې ډیلران په لاره کې هم ولاړي، په لاره کې ناست وي او چې کله هم د خلکو ګزران کېږي او یو لږ مخوا دې خوا وګورې که نه نو بس اواز درته وکړي چې راشه کالې خرڅی که اخلي د هغه ګاګ د کابو کولو دپاره که نه چې مطلب ګاګ راشي او سودا مونږ وکړو ځکه کار روزګار دپاره چې دلته کې خلک راځي کالو سره چې کوم خلک لین دین ساتي د دې د اغشتو د خرڅولو کار کوي. السلام علیکم، ستړي مشئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې دا وخت موجود یم په پېښور ښار کې او راغلی یم د سونی د ګولډ د ټولو نه غټ بازار ته کوم ته چې ویلی شي اندرشیر. نو نننۍ ویډیو کې به د دې د مناظر زه تاسو ته ښیم چې دا څنګه بازار دی او څنګه حالات وي پکې، څنګه کنډیشن وي، څنګه صورتحال وي پکې. بالکل په دې ویډیو کې به زه تاسو سره دا هر څه چې دی شیر کوم. د اندرشیر بازار به د پېښور تاسو سره زه شیر کوم. دې ځای نه به مونږ د خپلې ویډیو شروعات کوو. ښه فرینډ، دې ځای نه به اوس مونږ شروع کېږو، مخ پر له به ځو د ټول بازار صورتحال به تاسو په دې ویډیو کې ګورئ او دې ځای نه له خیره سره زه روان شوم او درته دا هم ویل غواړم چې دا پېښور ښار کې دې ځای ته ویلی شي اندرشیر او د سونی د ګولډ د ټولو نه غټ بازار دی. دلته کې راغلی وم څه کار دپاره ما یې چې د دې بازار دا ویو د خپلو کتونکو سره شیر کړم او دا د خپلو کتونکو ته هم وښایم چې دا څنګه بازار دی او څنګه دوکانونه یې پکې ګیر چاپېره به تاسو ګورئ. ډېر ښکلي ښکلي دوکانونه چې دی خلکو سینګار کړي دي او سرې پکې لګولي دي او بالکل ګاګ چې دی څوک د خرڅ دپاره خرید و فروغ دپاره چې دی دلته لرې لرې ځایونو نه خلک راځي او څوک سونه خرڅوي څوک اخلي. تجارت چې دی په دې بازار کې روان دی که نه، نو بالکل ضروري مې ګڼله او مزه به مو کي چې تاسو دا بازار وګورئ. تاسو ته په دې ویډیو کې هم ښکاري له خیره سره ښایسته ښایسته کالي چې دی خلکو د سینګار دپاره لګولي دي، د ګاګ د اټریکشن دپاره، د ګاګ د کابو کولو دپاره چې ګاګ راشي او کالي ترې والو او خرڅ کړو. نو بالکل چې ورته وګورې نو ډه چې دی خپل ځان طرف ته راکاږي او ډه وغواړي چې دی دوکان ته ورشم او مطلب خبرې اترې دې باره کې د کالو باره کې چې دی وچېړم دې سره. نو دلته راغلی وم چې ویډیو تاسو سره شیر کړم، بالکل کتی شئ دا وخت تاسو. دا خبره هم کول غواړم چې په دې مارکیټ کې دننه نور مارکیټونه هم دي، دننه پکې بیا نور مارکیټونه هم جوړ شوي دي او په هغې کې هم د سرو دوکانونه دي، ډېر زیات شاپس چې دلته کې موجود دي او تقریبا د غیر چاپېره علاقو مضافاتو نه چې دلته کې خلک راځي، روزګاري خلک کوم چې د سونو دوکانونه او دې کار روزګار سره چې دی تعلق ساتي، نو بالکل هغوی هم دلته کې راځي خرید و فروغ دپاره. او بالکل د بازار دا ویو دا وخت ستاسو د وړاندې دی، تاسو یې کتی شئ جي له خیره سره هغه سر ته به مونږ ځو د ټول بازار نظاره ویو به تاسو ته انشاءالله په دې ویډیو کې وړاندې کوو. او دا تقریبا د مازدیګر ټایم دی. اوس مونږ راغلي یو څه کار پسې دلته تېرېدو په دې لاره م ګزرانو، نو ما یې چې د خپلو کتونکو سره هم د دې بازار دا ویو شیر کړم، د خپلو کتونکو ته هم وښایو او انشاءالله اوس به چې دی د دې بازار سر راورسېدو، اخیری حدودی شروع شو. ډېر لوی ایریا کې دا بازار پروت دی او په مینز کې پکې بیا نور مارکیټونه هم دي. وګورئ دا لارې تللي دي پکې ډېر چاپېره. دا د اندرشیر بازار دی او بل درته دا ویل غواړم چې ډیلران په لاره کې هم ولاړي، په لاره کې ناست وي او چې کله هم د خلکو ګزران کېږي او یو لږ مخوا دې خوا وګورې که نه نو بس اواز درته وکړي چې راشه کالې خرڅی که اخلي د هغه ګاګ د کابو کولو دپاره که نه چې مطلب ګاګ راشي او سودا مونږ وکړو ځکه کار روزګار دپاره چې دلته کې خلک راځي کالو سره چې کوم خلک لین دین ساتي د دې د اغشتو د خرڅولو کار کوي، نو بالکل هغه ټول خلک چې دی دلته کې موجود وي. دا تقریبا مین لارې ته اوس مونږ راووتو. د مازدیګر ټایم دی، د مازدیګر ټایم دی خو د وریځ ته وګورئ ډېره زیاته وریځ ده. او بل که درته زه ووایم دلته د فلسطین په حق کې چې دی ریلي هم وتې ده، داسې دې سړک ته ورځو چې تاسو ته دا هم وښیم او دې ماشوم ته وګورئ بوټان یې اچولي دي په هغه والا او بالکل جنډه یې نیولې ده او روان دی دې مخکې. ښه ماشاءالله. دا
دا سوړوکې شانتي جلوس و چې وته و د فلسطین په حق کې د ګولډ د ټولو نه غټ بازار په پیښور کې کمې ته چې ویلی شي اندرشیر د هغې بازار ټول صورتحال ما تاسو ته وښودلو په هغه لاره باندې زه راغلمه ډېر چاپېره دوکانونه به هم تاسو کتلي ډېره لوی کوڅه ده او ډېر لوی بازار دی او ډېر زیات خلک چې دی د غیر چاپېره علاقو نه دلته کې راځي کالي خرڅوي او اخلي هم روزګار یې چې دی روان کړي که نه دا یو ډیره روزګاری لاره ده په پیښور کې بازار نه تاسو روځئ نو ګیر چاپېره څه داسې قسمه صورتحال وي دا وګورئ د اندرشیر بازار نه راوځي په مخامخ ورته داسې یو بله ګلی د ډېر مصروف ترین ګلی او ډېر زیات رش وي پې دلته کې ډېر زیات بازارونه دي مینه بازار او داسې نور ډېر زیات بازارونه هم دي نامې خو خیر ما ته نه راځي خو ډېر زیات سامانونه دپاره چې دلته کې خلک راځي هکه کاسمیټک دی هکه الکترانک دی هغه که جامې پیزار دي د سرو بازار دلته کې دی د پیسو ایکسچینج بازار دلته کې دی هر قسمه بازار چې دلته کې موجود دی نو بالکل په دې لارو کې چې دی ټوله ورځ ډېر زیات رش وي ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وي دا وګورئ چې